نو د اودس مسنونه طریقه دا ده چې کله انسان اودس کوي نو دله پکار دی چې دی په یو لوړ ځای باندې کینی لکه زمونږ د جوماتونو کې که ستاسو خیالي نو د چاردام د پاره یو چوکۍ دوی جوړه کړي نو په یو لوړ ځای باندې به کینی جامې به ښه برابر راټولې کې ګوره دا چې اودس ته تویم نو دې ته موږ چاردام وایو ښه او د دې نه مخکې چې کوم شی دی نو هغې ته استنجا وایي هغو که رکوټې بول دی وکړل نو وړی استنجا به وکړې او که غټ بول او غټې متیازې دی وکړه نو بیا به غټې استنجا وکړې او که د یو انسان نه باد لاړل نو په هغې باندې بیا چاردام دی او په هغې باندې استنجا نشته زمونږ سره یو ملګری و ما سره به اکثر ګرځېده ځای په ځای باندې چې د بدغه شوه نو هغه به باتروم ته ورغی او ډېر زر به راووته او بیا چاردام وکړه نو هغه نه ما یو وخت تپوس وکړه ما یې لکه دې لږ ساعت کې ته تشي متیازې مو کې او ما وې دې کې چې کوم دی پکې بیا پکې استنجا مو کې دونه لږ ساعت کې ځکه چې انسان رکوټې او دسماتې وکړي تشي متیازې وکړي نو پکار ده چې دې په لوټه باندې ځان اوچ کړي او د لوټې نه پس بیا په اوبو باندې ځان انزل دا سنت دی او بیا 3 لوټې استعمالول دا بیا مسخه خبره داره چې انسان 3 لوټې استعمال کی او چې کم د پلیتې هغه ځای دی نو که د هغې نه هغه پلیتې نه خوره شوې نو چې په لوټه باندې تا اودس پاک کړه کوټې یا غټ ام صحیح ده او کنه د پلیتې چې کم محرج دی د هغې نه هغه پلیتې دا پخوا به دا ډبل روپۍ وه تاسو د ټول هلکانو ته پته ده نو چې کم د پلیتې محرج دی او د هغې نه پلیتې د ډبلې روپۍ په مقدار باندې یا د هغې نه زیاته خوره شوي نو بیا به د لوټې نه پس خامخا په اوبو باندې ځان پاکې او چې کم د پلیتې غذای دی د هغې نه هغه پلیتې د ډبلې روپۍ نه کمه خوره شوي نو که بیا په اوبو باندې استنجا مو نه کړې نو پروا مه کوه او نن سبا خو اوبو باندې استنجا خامخا پکار ده ځکه زمونږ د خلکو خېټې هغه خلکو خېټې نه دي خلک کره بلا خوري که لوبیا ده او که چڼه د شل شیزونه یې ځان ته سیب یې ښو دي نو خېټه خو د اچار چیم دی چې بیا دسماتې ته کینې نو زمونږ د خلکو نیم نیم کوناټې هم لړلي دا په شرمېږي به نه په لوټه نه پاکېږي بیا به هغه اوبه به هم ورسره استعمالې نو چې سړی متیازې وکړې نو کوشش وکړه چې متیازې دې وکړې لږ ساعت صبر وکړه بعضې وخت کې د پنجابیانو ته چې ګورې نو دوی چې متیازې وکړي سمدستي په ځان باندې اوبه راواړوي نه دا خو ته ځان پلیته ولې ځکه د چې کوم د تشو متیازو دا پیپ دی نو تا خو ځان ووینځه یو ساعت پس په هغې کې قطره راله هغه قطره چې راووته ستا جامې یې هم پلیتې کړې اخو تا پلیتی نو لږ ساعت به صبر وکړې چې تا ته پته ولګېده چې دا قطره مې مکمل بنده شوه یو ټوخې دوه وکړه د ځای نه یو 2 قدمه واله یا دا پخواني زمونږ دا زمیندار خلک به نو په لوټه به یې اودس وچاو نو داسې یو قدم 2 به یې واغېست نو داسې به پرتواغ به یې لاس کې نیولی ښي طرف ته به هم ټیټ شو داسې ګس طرف ته به هم راټیټ شو نو که دا طریقې زمونږ د هغې زمیندارو د استعمال کړې ډېره ښه خبره ده ولې هغه قطرې به د مکمل د هغې پیپ نه روځي نو بیا په لوټه دې ځان وچ کړه که هغه پلیتي د محرج نه زیاته خوره شوي په اوبو باندې استنجا دا مسنون را ثواب بیا ډېر زیات دی نو بیا به استنجا وکړې نو ما راته خبره دې پورې کوله ما یې زمونږ هغه ملګري و زر به ورغې نو زر به راووت نو هغه ته ما ویل که دا خو ته زر ورشې ما ته وایي نه نه ته مې تشي کړي دی او نه مې ډکې کړي دي بس زه پوه شوم ما وی د انسان خو چې ما سره ګرځي اکثر په دې ګاډي کې بدبویي دا خو دې چې کوم دی پوسکې زیاتې اچوي غرزه غروزه ده غرزه غروزه ده پیشو په ناغه ته ما انصافدار هغه په پښتو کې ته خبره کوم په پوسکې کې اوس استنجا ده کم دی نه راغلی بعضې سړي تشي متیازې وکړي نه هلکه چې تشي متیازې دې وکړئ هغه ځای وینځه که نه متیازې په مخ کې پیپ وکړئ وینځي ورسره بل ځای شاته ځای څه ګناه کړی چې هغه ورسره وینځي بس تشي متیازې دې وکړه تشي متیازې هغه ځای وینځه
نو د اودس مسنون طریقه مې درته وی چې په یو لوړ ځای باندې کښېنه، جامې روڼ غاړه او د اودس نیت وکړه. نیت دا موږ د مانځه لپاره نیت په خولې باندې کوو. رسول الله مبارک چېرته په خولې باندې نیت نه دی کړی. اصل نیت د قلب سره تعلق ساتي، د زړه سره. خو زموږ د پښتنو سوچونو فکرونه خو تاسو ته پته ده، او زموږ علماوي خیر دی په خولې مو سره نیت کوه چې هغه نیت دې برابر شي. نو بیا به د مانځه نیت وکې. نو د هغې نه پس به بیا بسم الله الرحمن الرحیم دا به درې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. د هغې نه پس دا دواړه لاسونه دا د دې مړوندونو پورې وینځه، چې لاس یې د مړونده پورې وینځه. نو بیا به 3 ځله خولې ته اوبه واچې. مسواک ول دا هم سنت دی، مسواک به ووایې. د دواړو جهانو سردار مبارک عایشه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به رسول الله مبارک کور ته راغی نو لومبی عمل به د پاک پیغمبر مبارک مسواک و مسواک بیا و. او چې کله به پاک پیغمبر واک د خوب نه راپاڅېده نو رسول الله مبارک به مسواک و حدیثو کې راځي که هغه به دروځي خوب و لکه د عرمې د قیلوله سنت ته، او که د شپې به تهجد له راپاڅېدو هم به رسول الله مبارک مسواک و. او د دواړو جهانو سردار مبارک له چې کلم جبریل امین راغلی دی نو رسول الله مبارک وی چې کلم جبریل امین مال راغلی دی نو ما ته حکم په مسواک باندې کړی چې مسواک وخه. په بره غاښونو به مسواک وې، په دې لاندې غاښونو به هم مسواک وې. د ښي طرف نه شروع کوه، په ژبه به مسواک وې. طریقې دا ده، ګورې دا دیشي ته وګوره لوسپیکر دی ته دا 2 ګوتې دا قچه او مټه ګوته مې ته لاندې کړه. په عربی کې دې ګوتې ته ویلې کېږي حنصر، دا قچه ګوته ده که نه، نو دې ته په عربی کې ویلې کېږي حنصر. دا ورپسې چې کومه ده دې ته ویلې کېږي بنصر، او دا چې کومه ده دا منځمې دې ته ویلې کېږي وسطا، او دا یوه کومه ده دې ته وایي سبابه. ځکه خلک چې یو بل ته کنځل کوي نو دا ګوته ورته خوځوي، سبابه ورته وایي. او د مټې ګوتې ته ویل کېږي ابهامه. نو چې کلم چاره او مسواک وې نو دا حنصر او دا ابهامه، دا دواړه ګوتې به ترې لاندې کې، او دا بنصر وسطا او دا سبابه دا 3 واړه ګوتې پرې راپاسه که. شروع د ښي طرف نه وکړه، په لاندې غاښونو باندې مو ووه، په بره غاښونو باندې به مو ووې، په ژبه باندې هم مسواک خیر دی و. بعضې کتابونو په ژبه مو ووه. د دواړو جهانو سردار مبارک به دومره مسواک چې پر رسول الله مبارک به ټوخي ولګید، دومره مسواک دی و. او پاک پیغمبر مبارک فرمایي لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواء لكل صلاه، بل ځای کې لكل وضوء راغلی دی. وایي که زما دا امت په مشقت کې نه پرېوتې نو ما به ورته حکم په مسواک کړی چې د هر اودس او د مانځه لپاره مسواک وهې. نو حکم اوس هم شته چې مسواک وهه، خو بیا به حکم وجوبي و، اوس استحبابي دی. او رسول الله مبارک چې وفات کېده نو د رسول الله مبارک اخیری عمل مسواک دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، عبدالرحمن رضی الله عنه ابن ابي بکر راغی د عایشه رضی الله عنها ورو، هغه سره مسواک او مسواک و. پاک پیغمبر مبارک ورته وکتل، عایشه رضی الله عنها وتی د الله رسول دا مسواک ته درلوالم، رسول الله مبارک ورته سره وړقو. پاک پیغمبر مبارک لته واغشته، کله رسول الله مبارک نو سختو وی د الله رسول دل نرم کم. عایشه رضی الله عنها په خپل خوله مبارکه کې نرم ک او د دواړو جهانو سردار مبارک لی ورک. عایشه رضی الله عنها وی داسې خشته مسواکی و چې چته داسې نه دی وړ، ډېر خشته مسواکی و. نو د مرګ په وخت کې اخیری عمل د پاک پیغمبر ورک مسواک دی. کور ته راځي خامخا بیبي سره خبرې، بعد وخت کې د خولې نه بدبویږي، د یو بل نه نفرت پیدا شي، سبب د جداوالي وګرځي. مسواک سنت دی. نو مسواک به وی 3 ځله به خوله کې اوبه واچې. صحابه د دواړو جهانو د سردار مبارک د اودس طریقه نقل کړې ده. عثمان رضی الله عنه یا نور صحابه تابعین او تبعوی وی تاسو تر اودس طریقه خیم، هغه به ورته خوله. نو مرتن راغلی دی، مرتين ما حدیثو کې راغلی دی، 3 مرات راغلی دی. بعضی وخت کې رسول الله مبارک خو شارع مجازي نو د پار د بیان د جواز یو ځلې په مخ باندې وباچولې دي، یو ځلې لاس انځلې دي، یو ځلې خپې انځلې ده، په سر یې مسم وسره کړې ده. نو یو اندام یو ځلې انځلې دي،
د امت ته خو لکه اوبه کمې یو ځل انځي هم جایز ده. بعضې وخت کې رسول الله مبارک یو اندام دوه ځلې مینځلی دی، مخ یې 2 ځلې انځلی دی، لاس یې 2 ځلې انځلی دی، خپې 2 ځلې انځلې ده. او بعضې وخت کې اکثر وخت کې یو اندام 3 ځلې انځلی دی. نو چې مسواک په خولې کې به اوبه واچې 3 ځله. په دې کې د وصل او د فصل هغه صورتونه مونږ حدیثو کې طالبانو ته ښایو، خو هغه لږ ګران دي. داسې هم کولی شي چې لاسو کې اوبه راوالی دی کې نیمې خولې ته واچوه، نیمې ته پوزه ته واچوه. خو الحمدلله مونږ ځایونو کې خو به زیاتې دي، نو په لاسو کې راواله خولې ته واچوه، ټولې خولې ته اوبه ورسوه. غرغړه مو که خو ګورې که په روجه کې نیولې، ځکه که روجی او بیا غرغړه کې نو هسې نه اوبه دې تېرې نه شي، روجه به دې ماته شي. نو که روجه دې نی غرغړه مو که ښه برابر مبالغه وکړه، ټولې خولې ته اوبه واچوه، 3 ځله په نه اوبو باندې خوله کنګال کا، بیا 3 ځله د هغې نه پس پوزې ته اوبه واچوه، او بیا به 3 ځله ټول مخ ووینځې. خو چې مخ وینځې نو په داسې انداز سره چې دا شونډې به ډېرې کلکې نه ورولې، سترګې به هم ډېرې کلکې نه ورولې، چې دا ستا د معمول مطابق به د شونډې برابري، چې ستا دا بار شونډې د سترګو دی ګوټونه دې ته اوبه ورسېږي. نو چې مخ ته 3 ځله ووینځه نو د هغې نه پس بیا به 3 ځله د ښې لاس ووینځې، سره د سنګل انسل پکې فرض دي ښه، بیا به 3 ځله ګس لاس ووینځې، بیا به د ټول سر مسه وکې. نو زمونږ په کتابونو کې د مسې طریقه د فقهاو د خلکو دغه دپاره لږه ښولې ده، خو هغه زمونږ د بعضې عوامو ته لږه ګرانه ده. نو رسول الله مبارک بس هغه اسانه خبره به ته وکړم، بدأ بمقدم رأسي، د مخکې سر نه رسول الله مبارک شروع کړه. ګوره ما ته وګوره، دا 2 لاسونه دي که نه، دا 2 لاسونه دلته راشه دی خوا راپاسه، دلته ما ته مخامخ ودرېږه، دا ټوپی دې لر که دې ته مخامخ شه، د دې ځای نه شروع که دا 2 لاسونه بلکل شاته بوځه، داسې مه کوه، بلکل په سر یې کېده. ما ته وګوره 2 لاسونه لامده کړ که نه، مونږ خو هغه 3 ګوتې داسې یو که نه، داسې اړو کومه اسانه طریقه، بس دا لاسونه ګوتې برابر کې شاته داسې بوځه، بلکل یې دې 60 ته ورسوه، 60 ته. نو د 60 مسم چې کوم دی دا مستحب ده، 60 ته ورسوه او بیا داسې مخکې راوله. رسول الله مبارک شاتم بوتلی ادبره او په اقبله مخکې م راوستلي. نو که هغه ګوتې داسې کې هم صحیح ده، او که بلکل د لاسونه یې داسې برابري ګورې، دا یو لاس شو، دا بله مو سره داسې که شاته 60 ته مې بوته، بیا مې دلته راوست. اسانه طریقه شوه، که بړو ته یې پکې اړه شته دی نه، او بیا کښېنه ځه. بیا دا مسواکه ګوته دا چې کوم دی په دې غوږ کې ورکه، او دا مټه ګوته پې د پاسه کېده، په یو غوږ کې بله په بله غوږ کې. نو د غوږونو مسه مو شوه او د دننه مسه مو شوه. بیا به خیخ په وینځې سره د ګیټو، او بیا به ګسه ووینځې سره د ګیټو. اوس په دې کې بعضې شیزونه رونو فرض دي، د ټول مخ انزل دا فرض دي، د دې یوې غوږ د پوسکې نه واله ما ته متوجه شي، سوچ مه کوئ چې دا یاد کې، د دې یو غوږ د پوسکې نه واله تر د غوږ د دې بلې پوسکې پورې، او د دې تندي د دې اخري د سر د دې ځای نه، د تندي دا ویښته په سر دا ویښته ختم شوي دي که نه، د دې ځای نه به شروع کړي او لاندې به راشي، د یو غوږ د پوسکې نه د بلې پورې، او د دې ځای نه لاندې د دې ځای پورې، دا ټول مخ بینځې. د خولې دن انزل پکې فرض نه دي، د پوزې دن انزل پکې دا فرض نه دي، هغه پکې سنت دي. په دې کې د ویښته په برابر ځای اوچ پاتې شو مونځ دې نه کېږي او دس دې نه کېږي. ښه که ږیره وه او د بعضې انسان هغه ږیره ډېره زیاته ګڼئ او دا ګورئ، نو بیا د ږیرې لاندې چې کومه سرمن ده او دا جرړه ده، نو هغې ته په اودس کې اوبه رسول بیا ضروري نه دي، ځکه ږیره ډېره زیاته ګڼه ده او ګوره ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله په انسان دومره بوج ورچي چې څومره د طاقت ته زیات پې نه اچوي. نو که ږیره ګڼه وه او غټه وه، نو بیا لاندې د ګیرې لاندې چې کومه جرړه یې غسرمن ده، هغې ته اوبه رسول لازمي نه دي، ضروري نه دي، بس د پاسه دا ګیره ووینځه چې کومه رسول الله مبارک به چونکې اوبه راواغېشتې او ده د لاندې ځای نه دی، ده دې کې پاک پیغمبر ورکړي، د ګیرې حلاله مو که.
د لاسونو د ګوتو بم خلال کې یا داس یو بل کې ورکا او یا دا یو لاس په دې کې ورکا دا ګوتې دې کې ورکا دا دې کې ورکا لاسونو د ګوتو خلال شو او د خپو د ګوتو خلال به مو کې ګوره دا قچه ګوته ده دا قچه ګوته دا د کم لاس قچه ګوته ده د ګس د دې ګس لاس په قچه ګوته د خپې د ګس لاس د قطې ګوتې نه به شروع کې دا زما قچه ګوته ده که نه دې ځای کې مې دلته ورکړې د دې طرف نه بیا مې ورپسې دې کې ورکړه بیا مې دې کې ورکړه بیا مې دې کې ورکړه پوه شوې او چې دې کې مې ورکړه بیا دلته د دې مټې لاندې دلته به ورکړم بیا دې کې بیا دې کې بیا دې کې نو د خپې د ښي طرف د قچې ګوتې نه به شروع کې د لاندې طرف نه په دې قچه ګوته د ګس لاس او دا به د دې ګس لاس په قچه ګوته باندې ختم شي نو د خپو د ګوتو هغه خلال به مو کې نو ما تا ته وی چې بعضې شیزونه پکې دا پرش شو ټول مخ انځل دا پرش شو لاس سره د سنګلي انځل دا پرش شو او د سر د څلورمې حصې مسه دا فرض ده او د ټول سر دا مسه دا سنت ده او خپې سره د ګیټو نه انځل دا هم چې کوم دي دا فرض دي یو ځل به خپې سره د ګیټو نه انځې او که درې ځله دي وینځل نو ډېره زیاته بهتره ده او ترتیب لکه لومبې به خلو وینځې او د لومبې به مخ وینځې د هغې نه پس به لاس وینځې بیا د سر مسه او بیا خپې انځل په دې ترتیب نو که یو سړي لومبې خپه وینځله او بیا یې ورپسې مخ وینځه او بیا یې د سر مسه وکړه او بیا یې لاسونه وینځل او داسې شو خو ترتیب دې پوه نو سنت پاتې شو نو دا ترتیب هم سنت دی او بل ولا پرله پسې والې یو اندام چې دی وینځه هغه اندام لا اوچ شوی نه دی چې بل اندام وینځې نو دې ته ولا وایي پرله پسې والې دا هم سنت شو بعضې وخت یو انسان اودس وکړي نو چې اودس وکړي وایي دا ګیټۍ خو مې وچه پاتې شوې ده نو دوباره اودس ته دی بلکل حجت نشته لاړ شي هغه ګیټۍ وینځه بس هغه دوباره اودس ته دی اړوجه شته دی نه بس کار برابر شو